السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د نن موضوع ده د ویجاړې مینې یا د ویجاړې رابطې رغول. تاسو واده کړی دی، واده مو شروع کړی دی، د واده مو څو کاله کېږي، مینه ویجاړه سول، مینه د منځه ولاړه. یا هم د دا ویډیو نوم ایښودلی سو د منځه تللي مینې رغول. یو مینه چې د منځه تللي مینه نور په منځ کې نسته، څنګه کولی سو مینه راولو؟ چی کولای سو؟ اول شی چې د مینې په اړه موږ تاسو ته وایو چې مینه یو تصمیم دی. مینه یو احساس نه دی چې ستا وجود ته راځي او دا احساس همیشه پاتې کیږي. مینه چې شي دی یو تصمیم دی. ته تصمیم نیسې چې دا انسان ته مینه ورکې او مینه ځنې واخلي. راځو وایي څنګه کولی سو د تیر د ګذشتې رنځ، غصه او مخکینی اشتباهاتو سره مینه وکړو. موږ چې کله ژوند داخلي شو، د مشترک ژوند کې تجربه نه لرو. ماشاءالله دې ورسره علم هم په دا بخش کې ډېر کم دی. د روابطو ډاکټران هم کم دي. تاسو تجربه نه لرئ او یو مشترک ژوند ته داخلیږئ، په هیڅ نه پوهیږئ. مشترک ژوند کې ستاسو څخه اشتباهات کیږي، ستاسو ترمنځ غصې راځي، یو بل ته مو غصه راځي او رنځونو سبب کیږي. څنګه کولی سئ د دا ټولو مشکلاتو سربیره ښه ژوند سره وکړئ؟ وایي داسې قضیه سته په دنیا کې، داسې قضیې ډېرې سته، حتی ما خپل په ژوند کې لیدلي دي چې د طلاق په مرز کې مشترک ژوند ملګري سره ودرېدل. دوی غواړي طلاق واخلي، حتی محکمې ته ولاړل، خطونه نه ویشته سول، بیرته دوی یو بل وبخښل او ژوند یې چی سو؟ منظم سو. څه د دې سبب سول چې د دوی ژوند منظم سي؟ څه د دې سبب سول چې دوی د طلاق څخه منصرفه سي او دوی یو مشترکه رابطه بیا شروع کړي؟ مینه د دې سبب سول. راځو مینه څنګه یو شی دی؟ وایي مینه چې د دې سبب نه کېږي چې ستا ګذشته ګرده پاک کړي، منظمه یې کړي، پاککاري یې وکړي، لکه یو کوټه چې بیرته د سره رنګ کړي. داسې یو شکل نه لري. وایي مینه تیر نه پاکوي، لیکن د آیندې د ښه والي سبب کېږي چې موږ خپل آینده چې شي کړو، ښه یې کړو، منظمه یې کړو، ښه تصمیمونه پکښې ونیسو. چې په ښه تصمیمو کې یو څه شي دی؟ مینه ده. وایي د مینې لپاره موږ چیشته ضرورت لرو. وایي موږ مینه، بعضې خلک پر مینې باندې داسې فکر کوي لکه د مینې لپاره مزاج دوی خپل وجود کې فکر کوي. واضح که تاسو ته وایم بعضې انسانان داسې فکر کوي وایي مینه په یو کتلو باندې حاصلیږي. بس یو چا ته چې وکتل خوښ دې سو، پر مین سول، یا دا مینه ده. مینه داسې یو څه نه دی. وایي دغه مینه چې تاسو فکر کوئ چې یو دم یو نفر ووینئ، یو رابطې ته داخل سي، یو ډېره شدیده مینه احساسوي، دغه شدیده مینه تر 2 کالو پورې دوام کوي. 2 کاله بعد دا شدیده مینه د منځه ځي. هغه نفر چې ته یو سترګو ته ګورې، سترګې ډېرې درته جذابي، هغه نفر چې د هغه شونډې تا ته ډېرې ښکلي، د هغه نفر چې د بدن لمس یې تا ته ډېر ښه خوند کوي، هغه نفر سره چې ته ډېره مینه لرې. دغه ډېره مینه د 2 کالو په جریان کې چې کېږي، سړیږي او چې شي ته راځي؟ ځان د مینې و تصمیم نیولو ته راځي. یو هغه مینه ده چې د احساساتو څخه منځته راځي. مینه وایي د احساس اړتیا نه ده چې تاسو وایاست باید د یو چا ته احساس ولرم، دغه اړتیا ولرم او زه دغه سره مینه وکړم. و هغه کسان چې مثلا په یو لیدو یو پر بل میینېږي، یو د بل مخ یې خوښېږي، یو د بل اواز یې خوښېږي، یو د بل کرکټر یې خوښېږي، امکان لري 2 کاله بعد دا احساس د منځه ولاړ سي او په مطمئن توګه درته وایم د منځه ځي، که چیرې تاسو خپل مشترک ژوند ته کار ونه کړئ. نو وایي تاسو چې کله نوي مین سئ یا په احساساتو کې یاست یا مثلا د احساس پر اساس مرابطه شروع کړي، تاسو یو دم د ډېرې مینې احساس کوئ. لکه په وجود کې چې د یو مینې ټانکۍ لرئ، هغه ټانکۍ چې د اوبو ډکه سي، ستاسو د وجود د مینې ټانکۍ دغه رقم ډکه وي، خورا راضي یاست د ژوند څخه 2 کاله. 2 کاله بعد روابط خراب سي. دلته اوس موږ راځو چې مینه جوړه کړو. کله چې هغه د لومړني احساسات د منځه ولاړل او ته حقیقي دنیا ته راغلی، یا په حقیقي دنیا کې به اوس ته تصمیم نیسې چې زه باید مینه وکړم. کله چې تصمیم ونیوئ چې مینه وکړې، نو ته څه شي لرې؟ 5 اپشنه لرې.
باید ته د مینې 5 ژبې دي زده یې. د مینې 5 ژبې ما تاسو ته ویلي وه. یو څه شی دی؟ تایید امیزه خبرې دي. دوهم څه شی دی؟ با کیفیته وخت یو بل ته ورکول. دریم څه شی دی؟ یو د بل سره څه کول؟ ستاسو به په یاد یې وه. یعنې با کیفیته وخت ورکول، یو بل ته تایید امیزه خبرې کول، تحفه ورکول یو بل ته، د یو بل خدمت کول. او پنځم څه شی دی؟ پنځم دا دی چې تاسو د لمس احساس یو د بل سره ولرئ، د لمس رابطه ولرئ. کله چې تاسو رالاست به دا نقطې ته چې هغه اولنی احساسات، اولني فکرونه، اولنی مینه مو د منځه ولاړل، راځو اوس تاسو حقیقي ژوند ته داخل سولاست. په حقیقي ژوند کې څه باید وکړو؟ وایي د مینې د مزاج سړېدل شروع سول. د مینې مزاج شته هغه لیونۍ مینه چې په اول روابطو کې 2 کاله یې هغه سړه سول. موږ چې څنګه کولی سو هغه بېرته تازه کړو؟ په ډیسپلین سره. ډیسپلین څنګه یو شی دی؟ زه به دغه عکس تاسو ته ښکاره کړم. ښه، دا عکس تاسو وینئ. دلته یې لیکلي چې ډیسپلین ډېره غټه بلا ده. دا د اوبو سر ده دا کښتۍ. یعنې تاسو دا عکس ته ښه وګورئ. ډیسپلین داسې یو بلا ده. د هر کار دپاره سخت دی ډیسپلین. که ته محصل یې درس وایې، ډیسپلین درته سخت دی چې ته درس ووایې. که ته په رابطه کې یو بل ته مینه ورکول هم دغه رقم سخت دی لکه څه رقم چې ته درسونه وایې. موږ باید د واده د ساتلو دپاره، د واده د ښه کولو دپاره چې څه وکړو؟ یو بل ته په ډیسپلین سره مینه ورکړو. وایي د مینې دپاره باید تاسو تصمیم ونیسئ. او دا تصمیم وایي د مینې لپاره د تصمیم نیولو ځواک یعنې څه شي؟ وایي تاسو چې د مینې دپاره تصمیم ونیسئ، باید یو قدرت مو په وجود کې، یو قدرت یې چې تاسو غواړئ دا رابطه ښه کړئ، خرابه رابطه ښه کړئ. وایي د خوب څخه ویښېدل. تاسو ته یو مثال موږ درکوو. بعضې انسانان د خوبه څه نسي راویښېدلی. وایي زه سهار وختي نسم راکښېنېدلی. خو دغه انسان چې کله د طیارې ټکټ کړی یا غواړي ولاړ سي په طیارې کې سفر وکړي، حتما راکښېني او 3 ساعته در مخه و میدان ته ځي. خو دغه نفر بیا صنف ته نه ځي. دغه نفر بیا خپل د مېرمنې یا خپل د مېړه دپاره د خوبه نه راکښېني. ولې؟ ځکه چې د طیارې کې خو د ټکټ دپاره پیسې ډېرې ورکړي. او د ژوند ملګری وده ته چې په هغه اندازه مهم نه وي لکه څه رقم چې د طیارې ټکټ ته چې ورنسي، طیاره میس سي، پیسې د لاسه ورکوي نه. نو دغه ژوند مشترک ژوند وایي داسې تاسو جدي ونیسئ لکه د طیارې ټکټ چې جدي نیسئ. ته د هغه دپاره سهار راکښېنستلی سې ځکه چې څه شي دی؟ یو مهم کار دی، تا ته مهم دی. نو مشترک ژوند ته هم باید دغه رقم موږ څه وکړو؟ کار وکړو. ګوره یو تایید امیزه خبرې دي. په دا خو ستاسو د بدن څه نه کمیږي. بعضې میړه یا میرمن دا خوښېږي چې ته تایید امیزه خبرې ورته وکړې، ته پر ما ګران یې، ته زما اتل یې، زه ستا سره مینه لرم، ته مهم شخصیت یې. او دوهم څه دی؟ یو بل ته با کیفیته وخت ورکول، یو د بل سره کښېنستل، مینه کول، یو بل ته جار قربان ویل. دریم څه دی؟ یو بل ته تحفه ورکول دي. باید تحفې هم ورسره ورکړئ، مګر په یو څو عمر کې یو کوچنۍ تحفه ستاسو د بدن څه یو شی کموي نه. څلورم څه شی دی؟ یو بل ته خدمت کول، میړه ته سهار چای اماده کول، لوښي پرېولل، کور منظم کول، غوټه یې وشکېدل، غوټه ورته ګنډل. میړه هم باید مېرمنې ته پیسې راوړي، ضروریات یې ورپوره کړي. او په 5م بخش کې بدني لمس دی. لمس هم ډېر تاثیر لري. وینې ښه لمس، ګډوډ لمس ده. وایي مینه یو خالي احساس نه دی چې تاسو فکر کوئ چې دا مینه یو احساس ده. ما پلانکی ولیدی، سترګې یې ښایستې وې، صحیح دی، وتې لیدی سترګې یې ښایستې وې، سترګو ته کتل یې ښه خوند درکوي، مینه ورسره لري. لیکن دا په دې معنا نه ده چې دا احساس به همیشه پاته کېږي او هغه به ستا دپاره هېڅ نه کوي او پر تا به ګران. وایي روانشناسي وایي د انسانانو اساسي اړتیاوې لکه خوراک، لکه تنفس کول، دغه رقم په اساسي اړتیاوو کې چې د انسان وجود و هغه ته ډېر ارزښت ورکوي یا هم ډېر ضرورت ورته لري. یو امنیت دی چې انسان د امنیت احساس وکړي. دوهم د ارزښتناکتوب احساس دی چې ته دا احساس وکړې چې زه ارزښتناکه یم. او دریم چې د مهموالي احساس دی.
انسان لکه څه رقم چې اکسیجن ته ضرورت لري، لکه څه رقم چې د زړه و ضربان ته ضرورت لري، لکه څه رقم چې اعصابو ته ضرورت لري، دغه رقم و امنیت ته هم ضرورت لري، و ارزښتناکتوب ته هم ضرورت لري، او مهمتوب ته ضرورت لري. که چیرې ته په دې پوه سې چې ما چې د چا سره واده کړی دی، زما د مشترک ژوند ملګري ته زه ګرانه یم، زما د ژوند ملګری زما سره مینه لري، زه ورته مهمه یم. نو زه د ده تر څنګ د چی شي احساس کوم؟ د امنیت احساس کوم. کله چې بیدېږم په آرام احساس بیدېږم، په دې پوهېږم چې دا شخص ماته ضربه نه رسوي، دا نفر زما سره مینه لري. ارزښتناکتوب، کله چې تا ته یو څوک مینه درکوي، ته داسې احساس کوي چې والله زه ډېره با ارزښته یم. کله چې انسان د دې احساس وکړي چې زه با ارزښته یم، نو هغه مثبت انرژي اخلي او کولی شي خپل کارونه په ډېر ښه توګه مخته بوځي. مهموالی، موږ انسانان باید دا احساس ولرو، لکه څه رقم چې اکسیجن ته ضرورت لرو، دې ته هم ضرورت ولرو چې زه یو مهم کس یم. کله چې د ژوند ملګری تا ته دا احساس درکوي چې ته ورته مهم کس یې، نو ته هم په ژوند کې څه کوې؟ با انرژي کېږي او کولی شې یو ژوند ته ښه ادامه ورکړي. نو تاسو وایي د دې لپاره چې یو بل ته مینه ورکوئ، کوشش وکړئ دغه څه یو بل ته ورکړئ. نو بیا به تاسو څه کولی شئ؟ مینه ساتلی شئ. او که تاسو وایاست چې یا مینه یو احساس دی، په یو پله یم درته وکتل، مینه در سره لرم، د ژوند تر پایه چې د ځان سره ساتم، دا خبرې بې معنا دي. مینې ته باید منظم کار وشي. وایي بې له مینې دغه درې ترلاسه کول ناممکنه کار دی. وایي مینه د دغه درو د ترلاسه کولو دپاره یو مشترک مرز دی. یعنې که یو څوک تا ته مینه درکوي، ته د امنیت احساس کوي. که یو څوک تا ته ارزښت درکوي، ته د ارزښتناکتوب احساس کوي. که یو څوک تا مهم ګڼي، ته د مهمتوب احساس کوي. مینه دا ټوله سره یو ځای کوي او یو القه ځینې جوړوي. دغه القه کې مرکز یې ته یې. مرکز چې ته سولې، نو ته څه سولې؟ احساس د امنیت دې وکړئ، احساس د ارزښتناکتوب دې وکړئ، احساس د مهمتوب دې وکړئ، او ستا ژوند به ښه روان وي، ستا جلد به سم وي. تاسو به متوجه سوي یاست زه ویډیو ساده ډکوم، فلټر نه راولم. زما جلد صاف دی. ولې صاف دی؟ ځکه چې زه ډېر ټینشنونه نه لرم. وایي حقیقي مینه ازادي لري. وایي که مینه نه وي، نو خپل توپیرونه موږ وینو، مېړه و مینه خپل په ژوند کې. که په دا مشترک ژوند کې مینه نه وي، د مېړه و مینه بره د یو بل د ضعف نقطې ګوري، توپیرونه ګوري، وایي دا ځای مې خوښ دی، دا ځای مې نه دی خوښ، او د مشترک ژوند د جنګ میدان جوړیږي. خو که مینه موجود وي، دغه د توپیرو لیدلو ته موږ نه راځو. او مینه څه رقم په مشترک ژوند کې موږ موجودولی سو؟ چې یو بل ته مینه ورکړو، د مینې د 5 ژبو څخه کار واخلو. وایي مینه ټول مشکلات نه حل کوي، خو مینه یو آرامه او ډاډمنه فضا رامنځته کوي، تر څو تاسو په آرامه او ډاډمنه فضا کې وکولی شئ خپل مشکلات حل کړئ. تاسو ته یو مثال زه ووایم خپل د حقیقي ژوند. ما هیڅ وخت یو حقیقي مینه نه ده احساس کړې چې زه یو نفر ته وګورم، هغه زما خوښ سي، هغه زما سي، زه مینه ورسره وکړم. زما په قسمت کې نه وه نوشته. د 2 ماشومانو مور شوم، لیکن ما د امنیت احساس ونه کوي، ما د ارزښتناکتوب احساس ونه کوي، ما د مهمتوب احساس ونه کوي. دغه علت چې نن زما جلد منظم دی، یا زه د دې توانایي لرم چې په دنیا کې ژوند وکړم، علت یې دا دی چې د مجبورۍ څه و. ځکه چې هېڅ وخت څوک نه و ما توجه وکړي. اوس څه دی، مور به راته توجه کړي، ورور به راته کړي، لیکن هېڅ وخت د مینې د خوا ما توجه نه درلودل. نو دا د دې سبب شوی دی چې زه په مسلسل توګه د رواني ستونزو سره مخ شم. که چیرې ما په ژوند کې یو ښه ملګری درلودلی، دا به د دې سبب شوی وی چې زما صحت جوړ شوی وی. زما صحت ور په ور خرابېږي او زما د دوا ډوز لوړېږي. زه خوب په نورماله حالت کې نه شم کولی. خو زه وایم که چیرې ما مینه درلودلی، که چیرې زما په ژوند کې یو څوک وای، ما به داسې جدي رواني ستونزې نه درلودلې. تاسو پوهېږئ زه د خوب ډېر جدي مشکل لرم، بې له قوي دوا څخه، چې یعنې زه داسې دوا خورم چې هغه په امریکا کې یوازې تجویز کېږي و مریضانو ته. په ایران کې د زما دوا اګر سره کې ممنوع ده و مریض ته. زه دا دوا ځم و کارخانې ته وایم چې را جوړېږي، په عام بازار کې زما دوا نه خرڅېږي. دومره قوي دوا زه خورم. علت یې چې دی، همیشه زه تنها پاتې شوې. ما د امنیت احساس خپل په اتاق کې نه دی کړی، یا مثلا د ارزښتناکتوب، د مهمتوب. هېڅ وخت څوک نه و چې زما سره مینه وکړي، زه هم مینه ورسره وکړم.
نو تاسو هغه کسان چې مینه لري او بیا په خپل مینه کې په بله مینه پسې ګرځي، کوشش وکړئ یو د بل قدر وکړئ. ما ډېر کوشش وکړ خپل دوامه نکاح وساتم، خو زه ونه توانېدلم چې نکاح وساتم. ولې؟ ځکه چې هغه نفر هېڅ ارزښت ماته نه راکوه، زه ورته مهمه نه وه. ما شپه مخکې له دې چې جلا سو، د شپې مې ورته ویل مال د میړو مینه ژوند دغه رقم دی، د مینه مال دغه شیانو ته ضرورت لري. د ماته په جواب کې ویل البته ته بیخي ډېر خبرې کوې، ماته خوب راځي. یعنې په هغه ورځ یې د زما زړه راټوک ټوک کړي. ما ډېره هڅه وکړل تر څو دا روابط سم کړم. تاسو پوهېږئ زه بعضې وخت ځان ته وایم د احساس د نه امنیت و د نه مهمتوب ځان ته وایم واقعا ته ولې چا ته نه وسوې ګرانه، ولې هېچا ستا سره مینه ونه کړل. بعضې وخت حتی زه خپل ځان رټم وایم پروانې ته ډېره دغه یې پر ځان چې باور ډېر دی. ما چې دا نکاح کوله بعضې انسانان نسي کولی روابط وساتي. اوس مثلا زه نسم کولی د یو چا سره رابطه وساتم اوږده رابطه او بیا وروسته واده ورسره وکړم تر څو ښه انتخاب وکړم. خو بعضې انسانان بیا کولی سي روابط وساتي، دوی د څو نفرو سره رابطې او ته داخله سي او په هغوی کې یو ښه انسان انتخاب کړي او واده ورسره وکړي، ژوند یې ښه مخته ولاړ سي. لیکن بعضې انسانان بیا زما په رقم بې استعداده یې نسي کولی روابط وساتي او ځان ته ښه د ژوند ملګري پیدا کړي. نو داسې انسانان عموما تنها پاتې کېږي. ما اوله نکاح د مور په خوښه وکړه، دوامه نکاح مې د مشرانو په خوښه وکړل. ما په ځان کې یو غرور پیدا کړی و. ما داسې فکر کوي مال زه د روابطو متخصصه یم، زه کولی سم هر څه سم کړم. تاسو پوهېږئ د ټایټانیک کښتۍ ولې غرقه سول؟ د ټایټانیک کښتۍ په دې خاطر غرقه سوله چې د ټایټانیک کښتۍ کپتان چې و، یعنې هغه چلونکی یې دی په دې باور و چې زما کښتۍ ډېره قوي ده، هغه یې د یخ د غونډۍ سره ټکر کړله. ول زه دا په ماتومه دا یخی، هغه د ده کښتۍ غرقه سول، د ده کښتۍ متضرره سول. نو چې شو سو دغه د ده کښتۍ د ده ډېر اعتماد په نفس د دې سبب سو چې د ده کښتۍ غرقه سي. زما د ژوند کښتۍ هم همداسې غرق سول. ما چې دوام واده کوئ مال نو زه څه ضرورت لرم چې زه مثلا د یو چا سره بیا مینه کوم، بیا رابطه ساتم، بیا هغه انتخاب کوم، دا شان مال مردګوي ده. نو قرار ما چې وکړئ د مشرانو په خوښه مې واده وکړل. هغه د داسې یو چا سره مخ سولم چې مطلق ناپوه انسان، ما ته هېڅ ارزښت نه راکوي. ما د ده سره واده زما د مور بې اجازې کړی و. دی راولاړېدی زما د مور سره زما غیبت کوي، یعنې دومره زما په ټولنیز حیثیت کې مشکلات راته جوړ کړه. زه یې وشرمولم او زما د شرمندګۍ سبب سو. زه وایم کېدای سي خدای ماته د دې سزا راکړي چې ته دا دومره مغروره ولې وې خپل په علم. تا علم وکړي، تا 11 کاله 12 کاله درس وویلی په روانشناسي کې، دا په دې معنا نه ده چې ته زما انسانانو ته کولی سې تغییر ورکړې. تاسو پوهېږئ په روانشناسي کې دا راغلي دي وایي موږ نسو کولی یو انسان ته تغییر ورکړو، ناممکنه ده چې چا ته تغییر ورکړو. موږ انسانان کولی سو خپل د ځان خرابترین ورژن یا هم ښهترین ورژن جوړ سو. زما غرور خپل پر علم باندې دومره ډېر سوی مال زه کولی سم انسانانو ته تغییر ورکړم. نو هغه خدای چې شکرم دغسې یې وشرمولم چې د دویم مېړه څخه هم مجبوره سولم چې جلا سم. ځکه چې د هغه سره چې په رابطه کې وم اعصاب به مې ګډ وډ وه، امنیت احساس مې نه درلودی، ارزښتناکتوب احساس مې نه درلودی، مهموالي احساس مې نه درلودی، غمونه به مې په زړه کې وه، بد حالت کې به وم او د دوا ډوز وار په وار ډېرېدی. کله چې جلا سولم په وجود کې مې ارامي راغلل، احساس مې وکړ چې زه انسانه یم، د ژوند حق لرم. زما دا دویم مېړه د دې سبب سو چې زه خپل د خوب ګولۍ 12 پاکټه وخورم چې په هر پاکټ کې 10 ګولۍ وي چې 120 دانې ګولۍ سي. دا ګولۍ مې وخورې مال خدای ما مړه کې. یعنې یو غلطه رابطه د دې سبب کېږي چې ته وغواړې مړ سې. نو تاسو د ژوند ملګري که غواړئ رابطه مو جوړه سي، رابطه مو ښه سي، کوشش وکئ دواړه کار ورته وکئ. دغه شیان چې اوس ما تاسو ته وویله دا ټوله شیان ما خپل په ژوند کې عملي کړل. ما خپل مشترک ژوند کې دا شیان عملي کړي دي په دویمه نکاح کې مې. په اوله نکاح کې خو نه پوهېدلم، لیکن زه کامیابه نه سولم چې کامیابه یې کړم. یعنې د ویجاړې مینې یا رابطې رغول راز یې دا دی چې دواړه نفره به کار ورته کوي، نه یو نفر. ما کار وکړ هېڅ نتیجه یې ورنه کړه، زړه یې رامات کړي، شرمنده یې کړلم. نو دا مې یو مثال درته ویلی چې په دا موضوع مو ښه سر خلاص. مننه.